د اکتوبر 11 د پښتنو د قامي عدالت ورځ. که حق خبره غداري وي خو ښکاره غدار یم، پرون غدار وم نن غدار یم سبا بیا غدار یم. دا هغه ورځ وه چې ټول پښتانه پرې ودردېدل، ګیله من د شهادت او ویر ورځ. په کومه ورځ چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د لوی قومي جرګې د جوړېدو اعلان وکړ. د ګیله من د جنازې په حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین په خپل لوړ اواز سره په پښتنو غږ کوي او د اکتوبر 11 د پښتنو د عدالت قومي جرګه رابولي تر څو د پاکستاني ریاست لخوا پر پښتنو دا ظلمونه نړۍ ته وښایي. موږ نن یو منصوبه پیش کوو، وچه کلکه فیصله به پښتانه وکړي. پښتانه نور ستاسو سره په دې شرایطو تګ نشي کولی. 11 اکتوبر ته به د دغې ظالم جابر غلا او دهشتګرد فوج متعلق د پښتنو قامي عدالت لګوو. دا ځواني د نړېدو نه وه، خو د پښتون د قوم د دښمنانو لخوا پر ګیله من برید وشو او د پښتنو یو ستر سالار یې ترې واخیست. له ماشومانو او زلمیو یې لاس خپې غوڅې کړې، ستا ماشومان یې خیرتونو ته مجبور کړل که نه، د ستا ځوانان یې منتونو ته مجبور کړل که نه، ستا د وطن له مشرانو یې مرۍ غوڅې کړې، له ماشومانو او زلمیو یې لاس خپې غوڅې کړې. د لر او بر پښتانه پر ګیله من سخت ودردېدل او د هر پښتون په سترګو کې اوښکې وې. دلته ډیر پښتانه د پاکستاني ریاست لخوا ووژل شول او ځینې بندیان او ځینې لا ورک دي. دا پښتون منظور دی، الله پاک مونږ کامیاب کړي، سیام دا دنیا مې هغه دنیا چې موږ وښي د وچې کړي، موږ ته د بچه پیدا کړي، ماره بچه ورځ د ملاقات مې نه ده شوی. یو کور کې په زړه ویل چې ما ته انصاف راکړئ، خپله ځواني ته به اور ورپورې کړو چې تا ته انصاف نه ګزاره، په خپل ځان به پېټرول درته زړه کړي د خپله پښتنه مور او خور ته انصاف نه وغواړه. د پاکستانی حکومت لخوا پر پښتنو د ظلم وروستی حد کله چې پښتانه د خیبر پښتونخوا د خیبر ولسوالۍ په ریګیلل مسیمه کې راټولیږي، د دوی لخوا ټول امکانات په کار اچول کیږي تر څو دغه جرګه ونه شي. خو د پښتنو ستر سالار منظور احمد خپله ژمنه عملي کوي او قوم سره ودرېږي او دغه جرګه ترسره کوي. پښتونه په 11 تاریخ که د ټولې دنیا قوتونه هم سره یو ځای شول او دوی برید وکړه، یو چانس کېدلی شي چې زموږ د ټولو لاسونه هلته پراته وي. تر دې پورته د دغې د کینسل کولو بل یو چانس نشته دی. خامخا جرګه مونږ کوو د دغې وطن په خاطر باندې. د پاکستان حکومت بیا هم خپل کوشش کوي چې پښتانه د خپل حق غږ پورته نه کړي او نه هم سره یو شي. پر جرګه برید کوي، ګډونوال شهیدانوي، خو په دې نه توانېږي چې جرګې ته راټول شوي کسان وپاشي او ځای پرېږدي. څومره چې پاکستان حکومت خپل ظلم ته زور ورکوي، هغومره په پښتنو کې د غیرت او میړانې جذبه راپارېږي او د پاکستان ظالم حکومت پر وړاندې ودرېږي. خبره اوس در آزاد پاکستان نه مخکې ولاړه میدان یم موږ دسه وګاټي، دا سورپلیانو دسه وګاټي، دا د منظور کاروان دسه وګاټي او هر وخت به دا رقم دسه ګټو چې ستا څونه ګولۍ دي او هغو نه ووروت موږ دا چینې به تا ته داسې ولاړې لکه دا اوس درته ولاړې نن شوي خو الحمدلله یې ملګرو جرأت بهادرۍ او ننګ ولې سلام دی واپس شول
په سوونو زرونو پولیس یې واپس کړ په شمېر سل 200 ورځوانو جرګه زده کړی خو بلالن موږ میدان په خپله قبضه کې اخیستی دی دوی بیا هم په تیاري راځي موږ به ټول ملګري ډېر چمتو تاسو میدان اخري سر به انشاءالله ولایت د ظالم جابر ریاست رسوي انشاءالله د ټول پاکستان او بلکې د ټول خیبر پښتونخوا به انشاءالله د پښتونستان وي ملګري ولګېدو دلته یو کوچنی ماشوم و چې دون ماشوم هغه یې وروستو او اوس موږ هلته راخیستی دی نور ملګري په ګڼ شمېر زموږ ملګري ویستلي دي او خپله به یې وتښتېدو لاړو زموږ ملګري چې کوم ویستلي هغه دلته پاتې سو ګرون به ځینې نیولی دي سخته ظلم یې وکړو سخته دا هغه شیبه ده چې پاکستانی حکومت پر پښتنو قومي لویې جرګې برید ترسره کوي خو دلته بهادر ځوانان شته چې خپل سرونه د قام لپاره قرباني کړل دا په ټپي حالت کې د جرګې د یو ګډونوال خبرې دي چې له پښتنو غواړي چې پنډال پرې نږدي دلته پاکستان خپل ټول زور آزمایي او پر پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز لګوي چې دې سره د خپل ظلم یو ښکاره نمونه نړۍ ته ښایي چې دوی د بشر حقونو ته هیڅ درناوی نه لري بل خوا بیا د بخښنې نړیوال سازمان پر پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز غندلی او پاکستان حکومت د بشر حقونو ناقص بللی دی د خیبر پښتونخوا د خیبر ولسوالۍ په ریګیلل مسیمه کې د پښتو قومي جرګې یو ځل بیا د پاکستاني ریاست لخوا برید ترسره کیږي او دې میدان ته یې ځان سره مشینري راوړي تر څو پر میدان خندقونه وباسي او پښتانه په دې سیمه کې جرګه ونه کړي خو پاکستاني پولیس د خلکو عکس العمل سره مخ کیږي چې په پایله کې پاکستاني عسکر پر خلکو ډزې کوي او دوی ته مرګ ژوبله اړوي چې د دې برید پر مهال 3 تنه په شهادت رسیږي او تر 10 زیات زخمیان کیږي چې موږ سره ملګري زخمیان وشول اخري ملګری معتبر تقریبا تر وغوښتو نو اخري خبره یې راوه چې دا تقریبا چې زنګدم په حالاتو کې ورته وویل چې مو وینئ توی شوي وي او ټولو ملګریو ته دا خبره وکړه چې مثال تقریبا چې میدان پرې نه وي دا پښتنو میدان دی او د پښتو میدان دی بیا یې دا اخري خبره مو سره وه د پښتون ژغورنې غورځنګ عکس العمل بیا د پاکستاني پولیسو د اقداماتو په اړه پاکستاني حکومت د ډیر فشار وروسته دې ته مجبور شو چې د پښتنو قومي لویې جرګې ته اجازه ورکړي خو له هم هغه پښتنو ته اجازه نه ورکول کیږي چې له لرې ځایو څخه خیبر ته راځي او په جرګه کې ګډون کوي لارې یې بندي کړي دي راځي به په ژوندون کې د خواږه ترخه حالات خو دومره د یارانو حوصله به کول غواړي زیړی مازدیګری دی د غره سر دی او وطن دی ښه نه لګي حاجي صاحب خو ټپه به کول غواړي دا د هغه پښتون پلار دی چې تیره ورځې خپل بچي د خپل قام لپاره قرباني کړل خو د نورو د مورال لوړېدو خبره کوي السلام علیکم د ملت ته شهیدانو پلار د دریو ځوانانو فخر کوم په دغو شهیدانو باندې زه محکوم مروت محکمه پولیس واړه اجر بیا پیر جانا لاره دلته له دوه خلکو نه هېڅ څه نه غواړم دا خو مې یو و چې تا سره و د نور دې که په چاري وایه خله قربان دي تا دي زه یې تا یم سرکاري وکیل پاته یې یا څه 10 کاله نو وایه چې زه څه وایه زه بیا پورم البته ظلم ته به سر نه کټي ظالم به مقابله کوم
چې تر څو مې په تن چې سایي ملت قوم فخر حیا خپل دین باندې به سر ورکوم هغه مړو ته به مې دا نصیحت وي او ورک دي تا ثابته کړې ده یو رښتینی مسلمان دی یو رښتینی پښتون چې څه فریضه وي د ظلم جبر په وخت کې ثابته کړه د خدای مخکې به ډېر په چکې سره یو ورځ خو انسان خدای ته مخکې نوره خو به ځو ډېر په چکې سترګې به ورته ولاړ وي ډلې ځوانان ساعتونه پیاده لاره روان دي ترڅو په دې مهمه جرګه کې ګډون وکړي. موټر کې ځکه نشي تللی چې د پاکستاني ریاست لخوا پر ټولو لارې بندي کړي او دوی نه پرېږدي چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. نن داسې ورځ وه چې د دې جرګې په راتګ باندې دوی ته دا دمکي ورکوله شوې وه چې ستاسو به شناختي کارډونه پاسپورټ بلاکوو خو تاسو بیا هم ولیدل خو ځوانانو تاسو بیا هم ولیدل ما یې نامونه واخیستل چې د ټولو ګوندونو چې څومره پښتانه مشران وي ټول درته راورسېدل هېڅ یاره یې نه وکړه. په دې جرګه کې به په تیرو 80 کلونو کې پر پښتون ولس د پاکستان له لوري ترسره شوي سیستماتیک ظلمونه او جنایتونه د یو مستند روایت په توګه پر لوی سکرین ګډونوالو ته وړاندې کیږي. په دې څېړنیز راپور کې به له 1940 کال څخه تر نن ورځې پورې د هر هغه کړاو وژنې بېعزتي او ظلم په اړه کره شواهد وړاندې سي چې پښتانه یې په دوامداره توګه قرباني شوي دي. دغه جرګه د لر او بر پښتنو لپاره مهمه ګڼل کیږي ترڅو خپل هغه حقوق چې انسان ته اسلام ورکړي ترلاسه کړي او د ظالم پاکستاني ریاست څخه ازادي ترلاسه کړي. شپږ زره 900 باندې ورک خلک چې بیخي ورک دي تر اوسه پورې د هغې زموږ سره ریکارډ ته دی